سلامونه درنو لیدونکو، نن درته هغه ښځې معرفي کوم د چا سره چې ستاسو ګډ ژوند په خوښۍ نه تیریږي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ځینې ښځې داسې وي چې ښار او یا کلي کې روانه وي، غواړي د هر کس توجه جلب کړي. دوی یو ډول اکتونه، نخرې او مسخرې کوي، خاصې جامې اغوندي او د خلکو پام ځان ته اړوي. کله دغسې چا سره اشنا یاست او غواړئ واده ورسره وکړئ، نو غلط تصمیم ونیولئ. دغه ډول ښځې به مو ټول عمر وځوروي او ژوند به مو تریخ وي. مه هېروئ چې دغه ډول ښځې خپل عادت تر واده وروسته هم نشي هېرولی. ځان غوښتونکې ښځه ښه مېرمن نشي کېدی. دوی هر وخت د ځان غم اخیستی وي او نورې کیسې ترې پاتې وي. دوی نشي کولی په راتلونکي کې ستاسې ژوند ښایسته او خوښ کړي، ځکه ستاسې خوښي هغوی ته چندان اهمیت نه لري. هغه ښځې چې تر هر څه زیات فکر پر پیسو کوي، د کورنۍ په تیره خاوند او اولادونو عاطفي اړتیاوې نشي پوره کولی. دوی همیش یو ډول اندېښنو پسې اخیستی وي. د کور چارې ترې ګډې وډې وي، په پیسو به یې له خاوند سره جنجال وي. دغه ډول ښځې هم ستاسې ژوند ته خوښي نشي بخلی. یو شمېر ښځې خاصیت لري چې هر څه باید د دوی په خوښه وشي، هره خبره یې باید ومنل شي او هر کار یې باید وستایل شي، او برعکس د خاوند خبرې بې معنا ورته ښکاري او له امر سرغړونه کوي. دغه ډله ښځې هم د واده لپاره مناسب نه دي. دا هغه ډله ښځې دي چې هر وخت شک کوي. که کومې بلې ښځې خاوند ته وکتل، دوی فکر کوي چې اړیکه ورسره لري. که یې د خاوند ټلیفون ته د کومې ښځې زنګ راغی، دوی شک کوي او شک یې دومره جدي وي چې په ساعتونو وخت غواړي چې خاوند سپیناوی ورکړي. دغه مېرمنې د خاوند په حوصله لوبې کوي او د ګډ ژوند خوشحالۍ په لغته وهي.